अस्सलाम वालेकुम नाजरीन د नन ورځ اهم ترین ویلاګ سره زم اجاز یوسفزی کتونکو په نن ویلاګ کې به زه خبره کوم د پاکستان کرکټ ټیم د زوال اصل وجوهات سدي د پاکستان کرکټ ټیم چې کوم بدترین کارکردګي پیش کوي تاسو وینئ چې کوم د آی سی سی میگا ایونټس کېږي کاغه آی سی سی ورلد کپ وي کاغه آی سی سی چمپیونز ټرافي او مسلسل پاکستان پور پرفارمنس پیش کوي کوم چې د قوم لپاره ډیره د خفګان وړ ده ځکه چې په دې کې لاړیانو باندې د قوم په کروڑو روپۍ لګي او بیا چې اینډ رزلټ تاسو وګورئ نو پاکستان میچ بیللی نه صرف میچ بیللی بلکې د پاکستان بدنامي هم کړې دي کتونکو زه به لږ د ټیم چې کوم نفسیاتي امیج دی یا د نفسیاتي پوزیشن دی د هغې لږ خبره وکړم کله چې د هندوستان خلاف په دوبۍ انټرنیشنل کرکټ سټیډیم کې کپتان محمد رضوان ټاس وګټلو نو هغه د اول بیټینګ فیصله وکړله یقینا چې دا ښه فیصله وه خو د پاکستان چې کوم نفسیاتي لیول او نفسیاتي برتري ورته موږ ویلی شو هغه ډیره زیاته کمه وه او د هندوستان د کپتان نفسیاتي برترۍ ته وګوره کله چې هغه نن روي شاستري کوېسچن وکړه چې ټاس خو د بیل اوس پسې که هغه وایي چې ټاس موږ بیل وکړو وګټو زموږ دپاره هېڅ نه میټر کېږي نه د پاکستان ټیم زموږ دپاره هېڅ معنی نه لري اگر چې زه د هندوستان ټیم سره د پاکستان کمپیریزن نه کوم نه د هندوستان ټیم سره د پاکستان د اوسني ټیم کمپیریزن جوړیږي خو یو څو خبرې داسې دي چې زه به هغه مخې ته راوړم یقینا چې پی سی بي د ګراونډونو په جوړښت باندې په تعمیر باندې په اربو روپۍ لګي اوس چې کوم دی تقریبا 15 ارب روپۍ د پی سی بي لخوا په ګراونډونو باندې لګولې شوي دي خو په د کلاړیانو پرفارمنس دا نه خراب دی چې قوم ته بهر وځې که بازار ته وځې که لارو کوڅو ته وځې ټول قوم د دې لوبغاړو چې کوم دی بده وایي او د دې نه بالکل مطمئن په نظر نه راځي اول به زه راشم چې کپتان محمد رضوان له بالکل کپتاني پرېښودل پکار دي ځکه چې که چېرې د محمد رضوان په لاس کې اختیارات نه وي که سلیکشن کمیټۍ کې د کپتان سی نه وي د هغه اختیار نه وي نو بیا څه وجه ده چې هغه کپتاني کوي او تقریبا یو لوبغاړي ته وي چې بهي ته په سکویر لیګ باندې ودرېږه یو ته وي چې ته په پوینټ باندې ودرېږه چا ته وي چې ته په ډیپ سکویر لیګ باندې ودرېږه او په پښتو کې لګیا وي یو شو غوندې هغه جوړه کړي خو په حقیقت کې د هغه هېڅ پرفارمنس نشته نه د ټیم د کپتانۍ کې د هغه څه پرفارمنس شته دی چې کوچ او سلیکشن کمیټۍ هغه ته کم یو ټیم ورکړي او دستخط پې وکړي هغه د هغه لپاره قابل قبول وي او بالکل هغه یس مین دی او هغه بالکل په دې باندې ابجکشن نشي کولی ځینې ذرایع وایي چې محمد رضوان د فهیم اشرف په حق کې نو چې د فهیم اشرف په حق کې نو خوشدل بیا شامل کړو کامران غلام غوندې کلاړي په پاکستان کې موجود دی عثمان خان غوندې کلاړي موجود دی نو بیا خوشدل شاه یا چې کوم دی فهیم اشرف ته څه ضرورت و چې د ټیم د پیدا کړو غیر ضروري طور د دا کسان مخې ته راوستل دویمه خبره د پاکستان د فیلډینګ ده د پاکستان فیلډینګ دومره خراب دی چې په هر یو میچ کې 2 او 3 کیچز چې کوم دی د پاکستان لخوا ډراپ کېږي او 20-25 پورې رنز چې کوم دی د مس فیلډینګ له وجې پاکستان مخالف ټیم له ورکوي په دې کې د ټولو نه اول چې کوم دی د پاکستان بیټینګ کنسلټنټ یعنی بیټینګ کوچ په ورته موږ ووایو چا چې عقب جاوید راوستی دی هیډ کوچ عقب جاوید دا بیټینګ کنسلټنټ راوستی دی د نوم دی شاهد اسلم چې کوم دی د هغه دومره کرکټ کې تجربه نشته دی او هغه بیټینګ کنسلټنټ جوړ کړی دی د دې نه علاوه وهاب ریاض کوم چې اگر چې په ظاهري طور په پی سی بي کې د هغه داسې خاص عهده نشته دی خو بیا هم هغه د پی سی بي د چیرمین نه راپدې خوا په دویم نمبر باندې یو سټرانګ یو مضبوط تن دی هغه چې څه وغواړي هغه کولی شي هغه که هیډ کوچ تبدیل کړي نو کولی شي که وقار یونس وسیم اکرم هم دې ټیم له راځي نو د هغه سی به پکې شامل وي کتونکو د بابر اعظم به زه لږ ذکر وکړم چې بابر اعظم مکمل اوټ آف فارم دی او هغه له ارام ورکول پکار دی ارام بطور سزا هغه له ورکول پکار دی چې د ټیم نه اخوا شي او ینګ لوبغاړو ته موقع میلاو شي د دې سره به د بابر اعظم چې کومې کمزورۍ دي هغه ته به په تنهایه کې د سوچ کولو موقع هم میلاو شي او دوی به چې کوم دی په مستقبل کې د خپل ځان د ښه کولو کوشش وکړي ډېر خلک یې د ویرات کوهلي سره کمپیریزن کوي ویرات کوهلي 14,000 رنز پوره کړل او هغه چې کوم 10 رنزو کې که 100 رنزو کې 50 رنزو کې هغه ویننګ گیم وي او هغه انډیا له یو بیک اپ یو مضبوط بیک اپ ورکړي او د پاکستان خلاف چې کوم تاسو د هغه اننګز وکړه یو ماسټر کلاس اننګز هغه پلی کړ او پاکستان یې په شکست باندې مجبور کړو نو د بابر اعظم او د ویرات کوهلي کمپیریزن هم نه جوړیږي ځکه چې ویرات کوهلي صرف په 287 میچونو کې
14,000 رن جوړ کړي دي کوم چې د سچن ټنډولکر د هندوستان یو عظیم کلاړي پاتې شوی دی داغه ریکارډ مات کړی دی هغه هم 14,000 رن جوړ کړو او سچن ټنډولکر په 350 میچونو کې 14,000 رن جوړ کړو نو یقینا چې ویرات کوهلی سټیچر چې کوم دی هغه د سچن ټنډولکر نه هم سیوا دی نو د ویرات کوهلی او د بابر اعظم کمپیریزن به یو کریزي کسي چې هغه به د دوانو کمپیریزن کوي د دې نه علاوه زه به لږ ذکر وکم چې په پاکستان کې د پاکستان د تباهۍ اصل وجوهات څه دي د دې تاریخي پس منظر سره کتونکو زه به لږ ذکر وکم چې په پاکستان کې کله عمران خان ریټایر شو نو د هغې نه وروستو چې څومره کپتانان راغلل ما سوای د جاوید میانداد نه د هغې نه وروستو چې څونه هم کپتانان راغله که هغه سلیم ملک دی که هغه خاص کر وسیم اکرم دی دا ټول په فکسینګ کې ملوث وو او په هغوی باندې باقاعده الزامات راغلي دي په هغوی باندې دا معامله چې کوم دی ثابت شوې ده د پی سی بي سابق چیرمن خالد محمود بیان تر مخه تقریبا 3-4 کاله مخکې هغه دا بیان ورکړو یقینا چې په میډیا کې دې ته ډیر زیات کوریج نو میلاو شوی خو بیا هم هغه بیان چې کوم ډیر زیات اهم هغه وی چې په 1999 ورلد کپ کې 3 میچونه داسې وو چې په هغه کې د شک او چې په دې کې فکسینګ شوی دا فکس شوی دا مخالف ټیم لا ورکړی شوی پای کې 2 میچونه خو مړو تم پته لګي ماشومان تم پته لګي چې به دغه 2 میچونه چې کوم دی دا د فکسینګ کار شوی دی پای کې اولنې میچ تاسو ته پته وي تاسو ته یاد وي نو د بنگلاديش خلاف چې کوم میچ پاکستان ډیر په اسانۍ سره بایللو او بنگلاديش له دغه چانس ورکړو چې ګنې دوی دا میچ په مبینه توګه وګټي په هغې کې د پاکستان ټیم چې کوم په سټار لوبغاړو باندې مشتمل و په هغې کې عبدالرزاق او وسیم اکرم او شعیب اختر او د دې نه علاوه یو شمېر نور د ټاپ کلاړیانو ثقلین مشتاق خو د پاکستان مخالف ټیم بنگلاديش کې ټول په ماشومانو باندې مشتمل و په هغې کې داسې خاطر خوا اهم کلاړي په هغې کې موجود نو بیا هم دا میچ بایلو د دې نه علاوه خالد محمود څوک چې د پی سی بي چیرمن څنګه چې ما ذکر وکړ هغه وی چې کله فائنل میچ کې د استرالیا خلاف نو په هغې کې د پاکستان فیصله ډیره زیاته غلطه وه فائنل میچ په لارډز کرکټ سټیډیم باندې لوبول شو په هغې کې ماهرینو دا وی که چا اول بیټینګ وکړو نو هغه به تباه وي دویم چې یعنی څوک چې چیزینګ کوي مطلب اولنی اننګز کې چا بولینګ وکړو نو هغه به بهترین ټیم ثابتېږي او دا میچ شاید چې هغه وګټي دا فائنل میچ و د ورلډ کپ نو کله چې وسیم اکرم ټاس وګټو نو هغه د بیټینګ فیصله وکړله ټوله دنیا حیرانه وه چې بهی وسیم اکرم دا نه غلطه فیصله ولې وکړله او تقریبا د پاکستان ټول ټیم د 150 نه مخکې آوټ شو او په اسانۍ سره استرالیا دغه فائنل وګټو نو ډیر خلک دا وایي چې په دغه فائنل کې هم ډیر زیاته د فکسینګ یا د کرپشن الزامات خلک په دې باندې لګي د دې نه علاوه فاست بالر عطاورحمان که چا د 90s کرکټ کتلی وي یادي نو په هغې کې فاست بالر د پاکستان عطاورحمان هغه خو په باقاعده توګه دا ویلو چې به کرایسټ چرچ کې د نیوزیلینډ خلاف میچ نو وسیم اکرم دته د خراب کارکردګۍ ویلو چې نه ته خرابه کارکردګي وکړه عطاورحمان اگر چې ښه فاست بالر خو هغه د دې سیاستو ښکار شو د سینیر لوبغاړو د کپتانانو لوبغاړو لخوا به هغه ډېر زیات مجبور نو صحیح پرفارمنس هغه ونه کړی شو نو هغه دا وایي چې وسیم اکرم دته تقریبا د 2-3 لکه روپو افر کړو په هغه وخت کې 2-3 لکه روپۍ ډیر زیاتې وي نو وسیم اکرم په خپله هم د دغه میچ نه کېناسته او دته هم د خرابې کارکردګۍ لپاره ویلو د دې لپاره جسټس قیوم کمیشن جوړ کړی شو جسټس قیوم کمیشن کې ډیر معاملات د وسیم اکرم خلاف ثابت شو خو چې کله عطاورحمان د خپل بیان نه یعنی څنګه چې د وسیم اکرم باندې د الزامات لګولو خلفیه بیان ورکړو بلکې افیډیویټ ورکړو چې به وسیم اکرم ماته د میچ فکسینګ ویلو نو کله چې د 99 کې د سابق جسټس قیوم کمیشن جوړ شو دغه تحقیقات شروع شو نو په دغه دوران په نامعلوم وجوهاتو لورجه عطاورحمان د دغه خپل حلفیه بیان نه پسا شو ویل چې وسیم اکرم داسې قسم حرکات نو کړو د دې لوجه دغه کمیشن وسیم اکرم ته لکه بینیفیټ ورک او ویل چې د وسیم اکرم خلاف داسې خاطر خوا ثبوتونه مخې ته نه راغلي خو بیا هم وسیم اکرم 3 لک روپۍ جرمانه کړ او دی ویل چې د سرګرمو باندې نظر واچوي او د چې کوم مالی امور دی په دې باندې هم سخت نگرانی وکړي یقینا په انډایرکټ الفاظو کې هغه په وسیم اکرم باندې دغه کمیشن په وسیم اکرم باندې الزامات ولګول نو دا د پاکستان د تاریخ د عظیم لوبغاړي قصه ده د دې علاوه سلیم ملک هم په میچ فکسینګ کې ملوث په هغه باندې هو استرالوي لوبغاړي مارکوا هم الزامات لګولو چې ګنې تاسو په دغه یو میچ کې که چېرته
یو خاص قسمه پرفارمنس وکړي، کارکردګي وکړي، نو دا نه پیسې به تاسو ته میلاو شي او د ټول عمر لپاره بیا وروستو سلیم ملک د ټیم نه لرې کړی شو. نو یقینا چې د پاکستان ټیم همیشه د سیاست ښکار شوی دی، په دې کې اقربا پروری ده، مخ ملازه ده، پکې د دې ښکار شوی دی. بل د ټولو نه اهمه خبر دا ده چې د پاکستان لوبغاړي په اوس وخت کې د خپل فټنس، د خپل بیټینګ پریکټس، فیلډینګ پریکټس او بولینګ پریکټس په ځای هغوی ټي وي کمرشلو ته ډېر زیات راځي. په ټي وي په وقفو کې تاسو وینئ چې کله د پیپسي وقفه وي، کله د کوک وقفه وي، کله د څه وقفه وي، کله د ټافۍ وقفه وي، ایون شاید پرېږدي خو د چوینګم په وقفه کې هم راځي. نو مطلب د دوی چې کوم سوشل میډیا ده، په سوشل میډیا د دوی یو فین کلب دی، دوی هغه انجوی کوي بجای د دې چې دوی خپل ملک او قوم دپاره ګیم وکړي او پاکستان نوم روښانه کړي. د دې نه علاوه زه بل ذکر وکړم چې دوه هیډ کوچز ګیری کرسټن او جیسن ګیلسپي څنګه چې تاسو ته پته ده، هغوی ډېر زیات په عجیبه حالات کې د پاکستان ټیم پرېښود او ریزاین یې ورکړه. د هغوی ځینې ذرایع وایي چې د پاکستان ټیم دننه چې کوم سیاست دی یا چې کوم مس مینجمنټ دی یا چې کوم اقربا پرویر ده، مخ ملازه ده، د دې له وجې د دوو ټاپ غیر ملکي هیډ کوچز چې کوم هغوی پاکستان پرېښودل او خپل خدماتو نه دستبردار شو. کتونکو دا د نننۍ ورځ اهمترین ویلاګ. راتلونکي ویلاګ پورې اجاز یوسفزۍ ته اجازت ورکړئ. د الله په امان.